په دې وروستیو کې ننګرهار کې د عطرو یا خوشبو کارول ډیر شوي او خلک یې د ځان د ښکلا لپاره کاروي. ننګرهار کې د عطر پلورونکي وایي له بل هر وخت یې اوس د عطرو کار ښه شوی او ډیری خلک ترې د ذوق سره سم عطر اخلي. کاروبار الحمدلله ښه دی، بیخي خلک ډیر راځي او مشتریان الحمدلله په دې وړي کې لږ زیاتېږي او هر سړی راځي د خپل ذوق مطابق عطرونه اخلي، څوک عربي اخلي، څوک انګلیش ټیپ کې اخلي، نو مختلف دي. مناسب ریټ دی، زموږ خو دلته ټول عمده حساب دی، نو ریټونه ډېر ښه دي. نو بوتل 50 نه ونیسه تر 11,000 پورې دي. د عطر پلورونکي وایي د بېلابېلو هیوادونو عطر راواردوي چې ډیری د هند، پاکستان، دوبۍ او فرانسې هغه دي او خلک یې ډېر خوښوي. موږ مختلف ځایونو عطرونه راوړو، اکثر عطرونه زموږ سره چې کوم دي فرانسوي دي، انډین دي، سویټزرلینډ دي، د اسپانیې دي، د عربي هیواد دي، مختلفو کمپنیانو نه راوړو. خو موږ دا چې راوړو نو دوبۍ او د ایران د لارې راوړو. مختلف خلک دي او مختلف ذوقونه لري، نو داسې هر یو عطر چې کوم دی یو خپل خوښونکی لري. همدارنګه د عطرو پیرودونکي وایي د عطرو کارول سنت دي چې د ځان د ښایست او ښکلا لپاره یې هم کاروي. زه د دوکان لار وخت راځم، عطر په دې خاطر استعمالوم چې یو خو سنت طریقه ده او بل د ګرمۍ موسم دی، سړی باید عطر ووایي نو خوشبو هم سړي نځي او نورو خلکو هم دنه یار دوست سره مخامخ کېږي نو ښه احساس سړی کوي. د اخترونو، ودونو او ځینو نورو ځانګړو ورځو لپاره په هیواد کې خلک عطر اخلي او استعمال یې اوس د افغانانو یو دودیز کلتور ګرځېدلی دی.